جنرال موبین لیکلې ضمانت رانه اخیستل شوی چې نور د ټلویزیون بحثونو کې ګډون ونه کړم ګنې جریمه کیږم. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د طالبانو حکومت مبلغ جنرال موبین له رسنیو هیله څرګنده کړې چې دی نور بحثونو ته ور ونه غواړي. نوموړي لیکلي له ده نه لیکلې ضمانت اخیستل شوی که سرغړونه وکړي نو جریمه کیږي. ښاغلي موبین ویلي چې رسنۍ باید عذر ومني. جنرال موبین زیاته کړي تر دې وروسته هم نه غواړي خپل وخت په داسې خبرو ضایع کړي چې د ده په باور ګټه نه لري. نوموړي دغه راز ویلي چې اوس له خپلو غواګانو سره بوخت دی او هیڅ وخت هم نه لري. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې